ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د لغمان د ملي ټلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. نن دوشنبه د 1405 هجري شمسي کال د څوري هغوی 21مه نیټه ده. ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابیلو خبرونو لیدونکي وئ. اوس هم پام وکړئ د لغمان د ملي ټلویزیون سیمه خبرونو ته، خو په سر کې څو مهم خبرونه. زه شاکر الله هڅاند یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لغمان په فرشغان ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام د تاب راوړنې او خوړو سیستمونو پروژه پیلېږي. د لغمان ولایت د فرشغان ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په ملاتړ او د EBM موسسې په تخنیکي همکارۍ د تاب راوړنې او خوړو سیستمونو پروژه پیلېږي. په همدې موخه د لغمان اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح په هدایت د EBM موسسې ولایتي مسؤل خالد سباون، د فرشغان ولسوالۍ ولسوال مولوي عبدالمؤمن منقاد او د اقتصاد ریاست د انکشافي چارو تنظیم امیر خلیل رحمان صدیقي ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د EBM موسسې ولایتي مسؤل د پروژې په اړه معلومات وړاندې کړل او ویل چې دا پروژه د زراعت، ساختمان، کانالونو، سربندونو، حرفوي زده کړو یو شمېر نورو برخو کې عملي کیږي. د اقتصاد ریاست د انکشافي چارو تنظیم امیر خلیل رحمان صدیقي د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د اقتصاد ریاست تل هڅه کوي څو د ولایت اوسیدونکو ته بنسټیز خدمات او کاري فرصتونه برابر کړي، ترڅو د خلکو اقتصادي وضعیت ښه او د ځان بسیاینې زمینه برابره شي. نوموړي همدارنګه د موسسې استازي ته د شفافیت داخلي ډاډ ورکړ ترڅو چارې په اغیزمن او معیاري ډول پر مخ ولاړې شي. همدارنګه د فرشغان ولسوالۍ ولسوال د اقتصاد ریاست له هڅو او د موسسې له همکارۍ مننه وکړه او د بشپړې همکارۍ ډاډ څرګند کړ. لغمان کې یوه پخوانۍ لرغونې سیمه موندل شوې ده. لغمان اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې د قرغۍ ولسوالۍ 1 نمبر شهر اړوند د مهاجرینو دایمي پنډغالي سر ته د تورغره په لمن کې یوه لرغونې سیمه یې موندلې چې قدامت یې د بودایزم دورې ته رسیږي. د یاد ریاست د فرهنګ او ګرځندوی امیر محمد یعقوب ایوبي باختر اطلاعاتي اژانس ته وویل د دې لرغونې سیمې قدامت د بودایزم دورې ته رسیږي چې په تیږو کښل شوي مجسمې، تاخچې، پخواني جوړ شوي دیوالونه او ځینې نورې نښې پکې لیدل کیږي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالنور رسولي وایي چې لغمان کې ټولو تاریخي، لرغونو او د لید وړ سیمو ته پاملرنه شته او هڅه کوي چې د یادو سیمو په ساتلو کې په بشپړه توګه خپل مسؤلیت ادا کړي. د لغمان الینګار ولسوالۍ کې شاوخوا 150 جریبه ځمکه له غصب څخه وژغورل شوه. د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې شاوخوا 150 جریبه ځمکه د یادې ولسوالۍ ولسوال مولوي غلام محمد جراح په هڅو له غصب څخه وژغورل شوه. د الینګار ولسوال وایي د یادې ولسوالۍ اړوند څنګرسیمه کې د ځایي اوسیدونکو لخوا 150 جریبه ځمکه غصب شوې وه چې نن یې د یادې ولسوالۍ د استخباراتو، اراضي او د تعقیب او فرامینو ادارو په شتون کې له غصب څخه وژغورله. نوموړی وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خلک دولتي ځمکې غصب کړي، خو که چیرته یې غصبوي قانوني چلن به ورسره وشي. باید یاد شي چې په لغمان کې دې ته ورته نورې ځمکې هم له غاصبینو څخه راګرځول شوي دي. د لغمان اقتصاد رئیس د اقتصاد وزارت د اداري معین سره وکتل. د لغمان ولایت د اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح د اقتصاد وزارت د اداري او همغږۍ معین مولوي محمد عالم جمیل سره وکتل. په دې لیدنه کې دواړو لورو د مؤسساتو چارو د لا ښه تنظیم، د تفاهم نامو د ځنډ ستونزو، د مهاجرینو لپاره د مرستو د جذب او د لغمان ولایت لپاره د مؤسساتو د لا زیات تمرکز په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې. د لغمان اقتصاد رئیس د یاد ولایت د روانو فعالیتونو شته اړتیاو د لومړیتوبونو په اړه مفصل معلومات وړاندې کړل. نوموړي څرګنده کړه چې د مؤسساتو لخوا د تفاهم نامو په پروسه کې ځنډ د تطبیقي پروژو پر مهالویش منفي اغیز کړی. نو اړینه ده چې د وزارت په کچه ورته ځانګړې پاملرنه وشي څو پروژې پر خپل وخت تطبیق او خلکو ته لازم خدمات وړاندې شي. همدارنګه نوموړي په لغمان ولایت کې د راستنیدونکو مهاجرینو د زیاتوالي موضوع یاده کړه او د اړمنو کورنیو د ملاتړ لپاره یې د بشري مرستو د زیات جذب غوښتنه وکړه. هغه زیاته کړه چې لغمان ولایت ته د مؤسساتو پاملرنه او تمرکز لا زیات شي ترڅو د انکشافي او بشري پروژو په برخه کې نور فرصتونه هم رامنځته شي. د اقتصاد وزارت د اداري او همغږي معین مولوي محمد عالم جمیل د لغمان اقتصاد ریاست کړنې وستایلې او د یاد ولایت د اړتیاو او وړاندیزونو د جدي پاملرنې ډاډ ورکړ. نوموړي وویل وزارت به د
د تفاهمنامو د چټکتیا مراحلو د موسساتو ترمنځ د لاخي همغږي او د ولایتونو د متوازن انکشاف لپاره لازم اقدامات ترسره کړي څو خدمات په عادلانه او اغیزمن ډول ټولو ولایتونو ته ورسیږي. او لغمان کې به سږ کال له 151 هکټاره کرنیزې ځمکې څخه شاوخوا 1200 ټنه د شفتالو حاصلات ترلاسه شي. بل لور ته باغ لرونکي خوښ دي چې سږ کال د شفتالو باغونو ښه حاصلات ورکړي. لغمان ولایت کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي سږ کال به په دې ولایت کې له 151 هکټاره کرنیزې ځمکې څخه د اټکل له مخې شاوخوا تر 1200 ټنه پورې د شفتالو حاصلات ترلاسه شي. په لغمان ولایت کې ټول ټال په 151 هکټاره ځمکه کې شفتالو کرل شوي دي. زیاته برخه په مهترلام او بیا تر ټولو زیاته برخه په قرغیو کې دي د شفتالو. د سږ کال ته توقع ده چې د 15,900 نه تر 1,200 ټنه پورې حاصلات به د شفتالو ترلاسه شي چې باغداري عواید ښه دي، حاصلات نسبتا ښه دي. که څه هم سږ کال لږ بارانونو ستونزې او مشکلات د باغدارۍ سکتور ته جوړ کړي دي، خو بیا هم د بزګرانو رضایت انشاءالله ښه ده. بل لور ته بڼوال بیا وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د شفتالو باغونو ښه حاصلات ورکړي. په نسبت د ترکارۍ او د نورو سبزیو بادرنګ او پیاز او رومي او هوږه او مرچک او څو قسمه ترکاري دلته مروجه وله. اوس د باغداري د شفتالو ده یوازې، البته دا ډیره شوې ده، فایده یې زیاته ده، نسبت د هغې ته عایدات یو څه اضافه دي. په همدې اساس باندې ټولو دهقانانو همدې ته توجه وکړله چې دا باغونه باید زیات شي او غالبا 80% حصه یې اوس په باغدارۍ د شفتالو تبدیله شوې ده. منګه دا تقریبا 15 جریبه ځمکه د شفتالو کرلې ده او د تیر کال نه سږ کال حاصلات ډیر ښه ده. دلته تقریبا یو 20 کارګر او 15 استادانو ته ترې استفاده کیږي او منګه ترې ګټه اخلو. په همدې باغونو کې په لسګونه ځوانان کار کوي. دوی خوښ دي چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکو د املوکو ترڅنګ د شفتالو بڼوالۍ ته هم مخه کړې چې د ښه حاصل او مناسب عاید له امله ورځ تر بلې د بڼوالو پام وراوړي. قدرمنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو هم در وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت.